ابرار تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو پی ډي اف کتاب د جوړولو طریقه څنګه ده، پی ډي اف ته کتاب څنګه اړولی سئ. هغه که هر کتاب ستاسو په کور کې پروت دی، ستاسو سره په دفتر کې، ستاسو سره په سنګ مکتب کالج کې، په هر شي چې کتاب در سره یې صرف د هغه عکس واخلئ، پی ډي اف ته دا کتاب جوړولی سئ. یعنې دا د پی ډي اف کتاب جوړولو طریقه ده. د دې دپاره ستاسو دپاره یو اپلیکیشن ضرورت شته چې هغه دی جینیس سکن. دغه اپلیکیشن دی جینیس سکن. دغه اپلیکیشن ته به سمپل تاسې راسئ، په ډسکرپشن کې زه لینک درکوم، تاسو را ډاونلوډ کړئ او په پلی سټور کې هم جینیس سکن ووایئ. دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. اوس راځو دغه اپلیکیشن ته کلیک ورباندې کوو. چې کله مو کلیک ورباندې وکړئ، ګوره په دې کې مختلف قسمه اپشنونه دي. یو اپشن چې دی د ډاکومنټ دی. ډاکومنټ یعنې چې تاسو کوم کتابونه جوړ کړي یي، او مینیو باندې چې تاسو وولئ، په مینیو کې مختلف قسمه د دې سیټینګونه دي. هر شی چې تاسو کوم سیټینګ ورته انتخابوئ هغه کولی سئ. خو سمپلی زه د کتاب د جوړولو طریقه تاسو ته درښیم. اوس راځم پر کیمرې باندې کلیک کوم. د یو کتاب څخه موږ عکس اخلو، هغه کتاب پی ډي اف ته اړوو، یعنې پی ډي اف کتاب جوړوو. اوس راځو کیمرې باندې کلیک کوو. چې کله مو کیمرې باندې کلیک وکړئ، ګوره دا کتاب دی رهنمای حج و عمره. اوس په دې کتاب تاسو په کیمره کې سم راولئ، یعنې د کیمرې پر برابر به یې راولئ، نور خالي ځای به نه پرېږدئ. چې کله مو راویستئ، نو ګوره دغه شی چې ګرځي، دا شی چې ګرځي پر دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو سمپل دی تا د طریقه هم درښیي چې دا کتاب اوس تا سم راویستلی کیمره کې که نه دی. نو اوس ګوره اوس کتاب چې دی هغه دا دی، تاسو سم دغه کوئ، په کیمره کې برابر کړئ. نو سمپل دلته تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته کلیک وکړئ، ګوره دا کتاب دغه رقم راغلی. ګوره دا اوله صفحه سوه، یعنې د کتاب هره صفحه چې تاسې کلیک کوئ، هر څومره صفحې تاسو پی ډي اف ته اړولی سئ. نو چې تاسو هر څومره صفحه عکس واخیستئ، تصویر مو ورسره واخیستئ، دغه د ټیک نشان به تاسو کلیک کړئ. چې کله د ټیک نشان تاسو کلیک کړئ، ګورئ دا دی کتاب پی ډي اف ته واوښتې، د پی ډي اف جوړولو طریقه شوله. نو دغه د جمع نشان به تاسو کلیک کړئ. په دې کې تاسو امپورټ مای سکین هم هغه کولی سئ. نو چې هر رقم کتاب د هر څومره صفحو څخه تاسو عکسونه اخلئ، هغه اخیستلی سئ. په دې اپلیکیشن کې مختلف قسمه طریقې دي، هغه تاسو استعمالولی سئ. چې تاسو دغه اپلیکیشن راواړوئ، په ډسکرپشن کې هم لینک زه درکوم، په پلی سټور سئ هم راوړولی سئ. نو دا اپلیکیشن نوم دی جینیس سکن. نو پر دغه باندې چې تاسو کلیک وکړئ، هر کتاب چې تاسو هر څومره صفحې عکسونه اخلئ، پی ډي اف ته اړولی سئ. نو دغه ټیکنیکل ابرار یوټیوب چینل تاسو ته هر وخت تازه او نوي ویډیو د ټیکنالوژي په باره کې تاسو ته موږ اپلوډوو. نو که چیرې تاسو زموږ ټیکنیکل ابرار چینل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو هیله کوو سبسکرایب یې کړئ. ورسره په خوا کې د بیل آیکن اپشن هم کلیک کړئ، پر آل باندې کلیک کړئ، تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت باندې در ورسیږي.